کله چې قیامت قائميږي او دا شپېلې والے کیږي وای دا به د سټیمې چې وناسو په اسواقهم داخله په بازارونو کې ګرځي راګرځي او يتبايعون داخله ببيع او شراب کوي غسل خرڅول کوي وفي حوائجهم د انسانانو په خپل حاجتونو کې وتی او ارسله په خپل حاجت پسې ګرځي او دوی په خپل حاجتونو بلټي او روایت کې راغلي دي چې یو کس به یو د خپل ګډي وزيبه وبکي او یو کس به هغه خپل فصل خړوبي او به روایت کې راغلي دي چې وان الثوب بين رجلين يتساومان دکاندار به هغه کپڑا خوره کړي او دوه به یو بل توي دا غسون کې بوي چې خیر دې ریټ کې راځه گزاره وکاو دا خبره به شروعي نو الناس په شپېلې کې به بوکي وکړي شي او قران کې دا غینه تعبیر شوی دی چې فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون کله چې دا شپېلې وشي نو په دغه ټیم کې بدا انسانان نخبل کور ته دا سودا شي وړلې او نه به وسید شي کولای سودا به اغسي خو لیکن به کور ته د تد وسن لري او بل حدیث کې راغلي دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فوالذي نفس محمد بيده زما دي قسمي په غزاد باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم روح هغه په لاس کې دی چې دوه کسان به لینشران الثوب دا جامه به خوره کړي کپڑا به خوره کړي دا به اغستلم نشي ولا يطيانه او دا به تر غونډولم نشي کله چې دا شپېلې واله شي نو کپڑا به خوره کړي نه به تر غونډولې شي نو به تر خورولې شي کله چې شپېلې واله شي نو دغه حالت براشي او بل حدیث کې راغلي دی پر روایت د عقبه بن عامر رضی الله عنه ويكره چې دا قیامت قائميږي نو یطلع علیکم قبل الساعه سحابه سوداء کله چې قیامت قائميږي د قیامت دراتلو نه مخکې په دې اسمان کې به تور اورې زره ښکار شي او کله چې دا اورې زره ښکار شي نو دا به من قبل المغرب د مغرب د طرفه نه به دا اورې زره ښکار شي او مثل الترس د ډال په شکل به دا اورې زره ښکار شي او وتنتشر دا اورې په اسمان کې خوريږي را خوره بشي دا اورې تر دې پورې چې دا اورې په اسمان ډکی او دا اورې په اسمان کې خوره شي ثم ينادي مناد په دغه ټیم کې به یو आवाज کوونکی आवाज وکي د اسمان نه چې یا ایها الناس اے خلکو اتا امر الله فلا تستعجلوه د الله امر راغه او تاسو تلوار مکوئ او قیامت قائم شه نو قیامت به قائم شي په دغه ټیم کې به د انسانانو بعث او نشور د قبرونو را پورته کېدل دا به شروع شي من حدیث کې راغلی امام بخاری رحمه الله راوړی پر روایت د ابو هريره رضی الله عنه وایي کله چې د شپېلې وهل کېږي او اخرنی خلک په دې شپېلې کې مړ کېږي شپېلې به ووهل شي او ټول انسانان به مړ شي